یو ځل بیا زما داود جنبش سلامونه ومنئ. دا د افغانستان پر نن پرون او سبا د خپرونو لړۍ ده له ولسمشر محمد اشرف غني سره. در این برنامه به ادامه بحث زیربنا به تاریخ اعمار شبکه راه آهن در افغانستان میپردازیم. دکتر غنی به یکی دیگر از پودکاست ها و برنامه های ما خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما و از تمام هموطنان عزیز. امید است همه به فکر وطن و به فکر آبادی و آرامی و آسایش وطن باشیم. برنامه گذشته ما در مورد زیربنا بود و وعده دادیم در اونجا که برنامه آینده را به یکی از عناصر مهم زیربنا که مواصلات است و مخصوصا راه آهن اختصاص میدیم. سکال اتفاقا از من خبرونه د اورګاډي د لومړني اورګاډي د چلیدو له 200 کالیزې سره برابرېږي، یعنې 2 پیړۍ وړاندې ټیک همدغه وختونو کې لومړنی اورګاډی په نړۍ کې وچلید. بیا 2 کاله نور لازم شو چې یا ضرورت و چې بیا موټر راووځي، یعنې اورګاډی د موټر نه مخکې راغی. زما پوښتنه لومړی دا ده چې هغه اساسي اړتیا څه وه چې اورګاډی رامنځته کړه او په ژوند یې څه اغېز وکړ؟ اساسي اړتیا دا وه چې انتقالات یا ترانسپورت د ځمکې له لارې بې حد ګرانه و. که مرکزي اسیا ته د مثال په توګه وګورئ او یا یې موږ شاوخوا هندوستان ته وګورئ، له یو ځای نه بل ځای ته خوځېدل هر چیرې چې لوی سیندونه وو هلته په نسبي توګه انتقالات ممکن وو. مګر که مرکزي اروپا ته وګورئ، که روسیې ته وګورئ، هم داخلي اروپایي برخه د روسیې او هم بیا یې آسیایي برخه، او یا که هندوستان ته وګورئ او خاصتا امریکې ته، انتقالات په دې وخت کې ډېر ګران. نو د ریل پټلۍ لومړی اساس په انګلستان کې کېښودل سو، لکه تاسو چې وویلې 200 کاله مخکې، او دا په زړه پورې ده. خلکو باور نه کاوه چې دا ماشین به په چټکي راسي. یو وارې چې د ریل پټلۍ اختراع سوله په یو عجیب چټک حالت باندې په 19 پیړۍ کې او مخکې د لومړنۍ نړیوالې جګړې نه پراخ سو. موږ باندې تاثیر دا و چې موږ انزوا ته لاړو د دې په نتیجې باندې، ځکه مخکې له هغه نه ټول تاریخ باندې اکثره دا وایي چې وخت چې د سمندر لاره اروپایانو خلاصه کړله، د ځمکې لارې تجارت ختم سو. دا خبره غلطه ده. د ځمکې تجارت دوام درلوده په اساسي توګه. د مثال په توګه که چای وګورئ، تقریبا 12,000 اوښان د امیر شېر علي خان په وخت کې چای له هندوستان نه مرکزي اسیا ته وړ او تر روسیې پورې. دغه تاثیر بې حد ډېر ده چې سیاسي جغرافیه یې په واقعي توګه بدله کړله او د امریکې بر اعظم یا شمالي امریکا په لومړي وار باندې په 1890 کې یو بل سره وتړل سو. مخکې له هغه نه شمالي امریکا ټوټو او هلته انتقالات بې حد مشکله وو او اکثر په کانالو باندې یا لوی ویالې چې په هغې کښتۍ حرکت وکړي په هغه باندې پانګه اچوله. تقریبا ډیر زر هیوادونو ملتونو دا درک کړه چې دغه وسیله چې راغلې ده د انتقال اسانوي، په تیره د درنو بارونو انتقال ارزانوي او چټکوي. ځینو ورو اورګاډي جوړ کړل د انګلستان یا د برتانیې په تقلید باندې. په 19 او 20 پیړۍ کې اورګاډي پیدا کړل. ځینو بیخي جوړ نه کړل، مثلا بوتان او وروسته بیا کویت بیخي اورګاډی نه لري، که څه هم اوس ویل کېږي چې کویت اوس پې کار کوي. ځینو درلودلې وروسته ترې خرابې شوې، لکه سومالیا، قبرس او لیبیا. افغانستان اوریدونکو به په تاریخي اسناد او عکسونو کې لیدلي چې یوه لنډه هڅه د امان الله خان وخت کې وکړه. یو اورګاډی و د مزنګ نه فکر کوم تر دارالامانه پورې ته. خو ولې، زما پوښتنه دا ده چې ولې د امان الله خان پلار
او دغه نیکه چې د اورګاډي دغه په وخت کې عام شوی و تقریبا امیر عبدالرحمن خان وخت کې ولې هغوی دا هڅې ونه کړې. لومړی خبره دا ده چې د ملکونه چې مثال ورکړل قبرس او کویت کوچني ملکونه دي او دواړه په سمندر باندې دي، نو دوی ارتباطات د سمندر له لارې دي، لوی کشتۍ دي او بندرو باندې دوی لویه پانګه اچولې. سومالیا ځکه له منځه لاړله چې هلته جګړه راغله، په سودان کې هم همدا رقم. او دلیل د اوسپنې پټلۍ په لومړی اساس کې د نظامی برخه نه جوړه شوې وه. استعمار په دوران کې ځینې ځایو کې خاص د دې لپاره و چې نظامی قوې انتقال کړي، او سودان کې هم همدا و. وخت چې مشهور د سودان میدی جکسو او یو عظیم اسلامي حرکت د انګریزانو په مقابل کې جوړ کړ او خرطوم یې ونیو او د انګلیس جنرال یې ووځه. هلته پس له هغه نه دوی په ورځ کې په 1 کیلومتره پورې پټلۍ جوړوله. اوس موږ ته راسو. لومړی خبره دا ده چې اول پلان دې دپاره چې ریل پټلۍ له افغانستان نه تیر سي د فرانسوي مشهور متشبث د لسپسس له خوا نه برابر سو. دا هغه سړی ده چې د سویس کانال د مصریانو په پیسو وویسته، خدیو د مصر چې دا پیسې ورکړلې او سهام ورکړ، اما پس ته اسهام فرانسویانو انګلیسانو په چل مصریانو نه واخیسته تر څو جمال عبدالناصر دا کانال بیرته ملي کړ. او اوس هم پوهېږئ چې د اوسني حالت له نظر نه د مصر عایدات کم شوی، مګر ډېرترین برخه د عایدات د سویس له کانال نه ده. دا سړی پاناما کانال باندې بیا اخته سو، مګر هلته افلاس ته لاړ. د یو پلان جوړ کړی چې په تفصیلات ټول موجود دي، هم فرانسوي ژبې باندې هم انګلیسي ژبې باندې. د طرح دا وه چې له برلین نه تر بمبئی پورې باید د اوسپنې یو پټلۍ راسي. دلیل د دې دا و چې سمندر له لارې نه چې انګریزان هندوستان ته راتلل 3 تر 6 میاشتې یې نیول، ځکه لا سمندر کې لویې کشتیګانې چې آخر د 19 او په 20 پېړۍ کې جوړ شول هغه موجود نه و. سفر ډېر د مشکلات نه ډک سفر و. دې دپاره دا شی مطرح او عجیبه ده چې 1880 کې چې امیر عبدالرحمن خان د افغانستان امارت ته رسیږي، هم د شمال لخوا روسان د افغانستان سرحد ته رسیدلی وو، توره غونډۍ ته، او هم انګریزان بولان نه تیر سوي، د بولان کوتل نه تیر سوي کوټې ته رسیدلی وو، او چمن خواته د لړۍ غځوله او بلې خوا نه پېښور ته رسیدلي وو او د نیکوټل خواته راتلل. نو ځکه دواړه د خواته سرحداتو کې له هرات نه قندار پورې د روسیې زاري امپراتوري او انګریزي امپراتوري سره وتړي. امیر عبدالرحمن خان دې ته نه وویلې، او نه یوازې دې ته یې نه وویلې، د تلګراف مزي چې کابل ته هم رسېدلي وو او قندار ته هم په دومې جګړې کې افغانانو سره دایم مطلق وویستل. او د دې دلیل څه و؟ د ډېر وخت 11 کاله په تاشکند کې تیر کړي وو، د روسیې د امپراتوري میلمه و، معاش یې ورکاوه. ده ولیده چې د ریل پټلۍ چې راغله بخارا خپل استقلال له لاسه ورکړ چې اوسنی ازبکستان ده. نو له دې نظر نه د خپل استقلال په خطر کې لیده، د افغانستان استقلال په خطر کې لیده، دې ته یې نه وویلې. د ګاونډیانو نه ایران وضعیت ډېر خراب و دې مرحلې کې، د روسانو د انګلیسانو له خوا نه په واقعیت کې په 2 برخو ویشل شوی و، د نفوس په 2 ساحو کې، او د تلګراف مزه یې غځولې وه، اما لا یې په اوسپنې پټلۍ باندې پانګه نه وه اچولې، هغه پس ته راغی. او د ډېره برخه د ایران د ریل پټلۍ د رضا شاه پهلوي د محمد رضا پهلوي د پلار په دوران کې جوړه شوه چې ایران سره برته وتړل. په حقیقت کې موږ یوازیتوب یا انزوا ته لاړو، په حال کې چې باقي موږ شاوخوا ډېر سخت بدل سو. له مثال په توګه له پېښور نه بنګال ته په ډېره اسانۍ تلای سوی په پرتله د دې چې له پېښور نه کابل ته راسئ.
یا له بخارا نه مسکو ته ډیر په اساني رسیدلی شوی، لدینه چې مزار شریف نه بخارا ته ورسیږي. داسې معلومیږي چې اوسپنې د پټلۍ تیرېدو سره شک د امان الله خان پلار حبیب الله خان هم مجبور کړی و. د سراج الاخبار مقالونه هم دا معلومیږي او عملا چې څه پیښ شو هغه نه معلومیږي چې هغه هم په همغه شک چې پلار یعنی عبدالرحمن خان درلوده نه غوښتل چې اوسپنې پټلۍ تیرې شي. په داسې حال کې چې انګریزانو دا هیله نه و بایللې. مثلا د جنرال رابرټس له یو یادداشت نه چې زموږ لاسته راغلی د هغې کې دا ویل شوي دي چې صبر به وکړو چې عبدالرحمن خان مړ شي، افغانستان په خپله تجزیه کېږي، بیا هر څوک چې د قندهار حاکم و هغه سره به بیا جوړجاړی وکړو او اوسپنې پټلۍ به تیره کړو. بالکل اصلي خبره دا ده چې جنرال رابرټس لومړی هندوستان کې د ټول فوز مارشال او بیا د ټول انګلستان د ټول امپراتورۍ مارشال شو. هغه سند چې تاسو ورته اشاره کوئ په هغه وخت کې د ولیکه چې د ټول امپراتوري مارشال د پلار پېښور کې مسؤل د پېښور کې ځواني ته ورسېد او اردو ته لاړ او پس لغنه بالومدار د خپل د لاردي لقب او د پرمختګ لاره په دوم جګړې کې پیدا کړله چې اول د شترګردن له خوا خوست ته راغی او چهاراسیه کې د امیرشیر علي خان قواو ته ماتې ورکړه او بالایسار د په امر تخریب شو. بیا د عبدالرحمن خان په ګټه سردار محمد ایوب خان مات که هغه ته ماتې ورکړله پس د میوند له ډیر ځلان برینه. د مفکوره دا و چې باید افغانستان تجزیه سي او که د میوند توره نه وای او همدا رقم د شمالي لوګر غزنی میدان وردک دا خلک ټول شاوخوانه ټول سول او د په شیرپور کې ایثار که افغانستان به تجزیه کېده. نه یوازې قندهار بدلیده، هرات به هم ورکاو، شمال به هم ورکاو، حتی کنر کې به مستقله خاني جوړوله. نه ده غوښته چې یو کوچنی د کابل حکومت موجودی او د تاثیر لاندې او دوی ناهیلي نو ځکه د مفکوره په 1880 کې چې په خپل خاطرات کې واضح لیکلي دي او پس لغنه په ټول نور اسنادو کې دا دي چې دا د افغانانو عادت ده چې وخت چې یو پادشاه مړ سي د په ځای ناستي باندې داخلي جګړه کېږي او دې باندې دوی حساب کوو. خو عبدالرحمن خان داسې یو ترتیب نیولی و چې حبیب الله خان بې له جنجال نه پادشاهي ته ورسېد. نو حبیب الله خان هم دې ته قانع نه او دا یې نه منل. هغه په دربار کې انګریزي عادات مخصوصا پس له دې نه چې خپل مصاحبان ورونه یې راوستل هغه ته یې رواج ورکړل او د ریشیګانې اودای آداب انګریزي ومنل، مګر انګریزانو ته غیر له دې نه لکه چې پلار غوندې چې ده ته مستقل د په خدمت کې به او د اول لومړني امریکایان استخدام کړل ته همدې دپاره. مګر د ریل پټلۍ سخت مخالف و. دلیل څه و؟ دلیل دا و چې لارډ رابرټ کولولۍ دی په یقین و چې درېیمه جګړه افغانانو سره کېږي او لومړۍ جګړې کې دوم جګړې کې لویترین برخه دوی مصارف په ترانسپورت باندې و. د مثال په توګه لومړي یرغل کې دوی 40 سره اوښان له لاسه ورکړل یوازې چې بولان نه تېرېدل. په دې اساس باندې دا یو برخه و قیمت و، بل چټکتیا د حرکت و. ځکه دا لوی نیمه قاره د هندوستان دوی د ریل له تاثیراتو نه په نسبي کمو عسکرو تر خپل زور لاندې ساتلې وه او په دې دوی باورمنده وو چې باید د ریل پټلۍ موجوده وي چې دوی وکړی سي له شاوخوا نه راسي. د بولان پټلۍ نړۍ کې په هغه وخت له ټولو نه ګرانه پټلۍ وه. سر له دې نه دوی پانګه اچوله ځکه د 1850 کې هم یو سند د لارډ رابرټس ته چې هغه وخت لا په هندوستان کې و لیکلی دي قیمت مطرح نه ده، د جنګي نظر نه به دا پټلۍ باید د افغانستان سرحدات ته ورسیږي او پس هغه نه افغانستان ته ورسیږي په هر فرصت کې دوی پیدا کوی شي. شاید بنابر همین احساس شک و تردید در مورد نیات انگلیس ها بوده که سراج الاخبار یک مقاله در مورد تخریب خطوط آهن داره که چگونه تخریب شود. شاید هدفی بود که اگر انگلیس ها
با استفاده از خطوط آهن خود قوای زیادی را میخواه به افغانستان داخل کنه، باید خطوط تخریب کرد. قسمت دیگه سوال ما بود که تا زمان امان الله خان هیچ تلاش برای اعمار خط آهن در افغانستان صورت نگرفت. او بود که شک و تردیدها را کنار گذاشت و به اعمار خط آهن آغاز کرد. مطلق. و دلیل از این است که امان الله خان اتکاش بر تجربه امپراتوری عثمانی بود و بعد از انهدام امپراتوری عثمانی که فراموش نکنید زیادتر از 500 سال دوام کرده بود. یکی از نزدیکترین مشاوران امان الله خان جمال پادشاه بود و جمال پادشاه از ترکای جوان او فرد است که یکی از 3 تصمیم گیرنده عمده در استانبول بود و بعد در دوران جنگ اول جهانی این مسئول ممالک عربی بود. یک قسمت زیاد عربای استقلال طلب هم در بیروت هم در دمشق اعدام کرد، اما در حمله با روسا شکست خورد. بعد از او مثل یک قسمت از افراد دیگه امپراتوری عثمانی آمد با آسیای مرکزی و با افغانستان. بعداً بدبختانه در آلمان ترور شد. برادر زاده ملکه ثریا که ادیب خان نام داره و خوشبختانه ما خاطراتش یافتیم و چند سال پیش چاپ کردیم، در ارتباط بسیار نزدیک با ای بود و ادیب خان هم سفیر افغانستان در بخارا بود و بعداً وزیر مختار افغانستان در آلمان بود. این شبکه مشوره داد به امان الله خان که بدون خط آهن افغانستان انکشاف کرده نمیتونه و در عین حال باید یک بانک ملی را ایجاد کنه و دیگه معادن افغانستانه و هر 3 از این در ارتباط با هم. به اساس از این امان الله خان یک متخصص هلندی را استخدام کرد که یک طرح ابتدایی را برای ایجاد خط آهن در افغانستان فراهم کرد و این سند از طرف سفارت هلند در افغانستان در دهه گذشته چاپ شد و موجود است. یک بخش از این باید به بامیان میرفت و یک بخش دیگه از این به لوگر تا پل علم و در کابل. ای از جهت ازی بود که اولین فابریکه گوگردسازی در دارالمان ایجاد شد. کارگران از پل آرتن تا این فابریکه با قطار آهن سفر میکردن. از این جهت این مسئله تنها روی کاغذ نبود، اقدامات اول گذاشته شده بود، اما بدبختانه بعد از شورش که در مقابل امان الله خان صورت گرفت این طرحها به طاق نیسان گذاشته شد و از طرف دیگه شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود. بعد از ایجاد حکومت نادرخان نه اتحاد شوروی نه امپراتوری انگلستان حاضر با اون نوع سرمایه‌گذاری بودند، چون انقلاب سرخ در روسیه وضعیت استراتژی جهانی را تغییر داد. اتحاد شوروی پس بسیار سخت علاقمند بودند به توسعه خط آهن و خط آهن تا آخر اتحاد شوروی مخصوصاً به سایبریا توسعه دادن، اما جهان غرب، انگلستان و بعد از امریکا این را به نفع خود نمیدانستن. بنابراین که هندوستان و اتحاد شوروی با هم متوسل شدن برخلاف از این بودن، میخواستن بالعکس یک کمربند آهنین دور اتحاد شوروی ایجاد کنن تا قسمی که اونا میگفتن پشت پرده آهنین تماسا بین اتحاد شوروی و کشورهای همجوارش حداقل باشه. و این طاق نیسان که شما از او یاد کردین تقریبا 80 یا بیشتر از 80 سال دوام کرد تا که بالاخره در آغاز قرن 21 با تغییر اوضاع سیاسی در افغانستان نخستین تلاش‌ها برای آوردن ریل به افغانستان از شمال آغاز شد. یک نقطه خدمتتان عرض کنم که داود خان دوباره به این برگشت و از شاه ایران تعهد 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سر خط آهن گرفت. این طرح هم قابل توجه است. 50 میلیون دلار تنها بالای مطالعات از جانب یک شرکت فرانسوی انجام شد، مصرف شد و این خط آهن از هرات شروع می شد، به قندار می رسید، از قندار به کابل می رسید. پیش از اینکه به کابل برسه یک شاخش به بامیان می رفت
و یک شاخه دیگهش بلوگر و هدف ای بود که معادن سرشار آهن ما را که آجیگک است در بامیان و مس در لوگر است انکشاف داده شود. این طرح هم بعد از این که از یک طرف کودتای ثور صورت گرفت و از طرف دیگه حکومت شاه سقوط کرد، ای به جای ماند. در ابتدای قرن 21 ما باز ای بحث امرای جمهوری اسلامی ایران از سر گرفتیم. ما وقتی که شرف خدمت در وزارت مالیه داشتم، تنها کشوری که در مرحله اول در قسمت خط آهن با ما با موافقه رسید ایران بود. په دې سب نو داود خان طرح هم د طرح په بڼه پاتې شو او عملي نه شوه. د 21مې پیړۍ په پیل کې چې له ګاونډیانو سره خبرې کېدې، ظاهرا هغه طرح د داود خان تاسو ویل چې 50 میلیونه ډالر یې په هغه اصلي پلان باندې مصرف شو موجوده وه، خو پیل له شمال نه وشو. د دې علت څه و او بیا په مجموع کې تاسو له مختلفو ګاونډیانو سره غږېدئ، بېلابېلو طرحو باندې همزمان کار کېده، که په دې اړه راته وغږیږئ چې چا سره خبرې وشوې او د دغو طرحو مشخصات څه وو؟ لومړی خبره دا ده چې مراحلو ته باید وګورو. لومړی موږ بین‌المللي بنسټونو سره، مخصوصا د ودې بانکونو سره، نړیوال بانک، آسیایي بانک او نورو سره په برلین کې په 2004 کې یو کنفرانس درلود چې لومړی وار موږ 8.2 میلیارد ډالر وګټل. نړۍ په یو آواز باندې موږ طرح چې غوښتل هم د ریل پټلۍ جوړه کړو نه یې راته وویلې، او دلیل یې دا و چې دوی راته وویلې چې ټول افغانستان کې تاسو هیڅ نه لرئ چې صادرات وکړئ. دوی مطلق موږ د معادنو په برخه کې بې باوره وو، او یو یې ما په شا کې ویلي وو چې د لیونتوب ته ګوره، غواړي جیولوژي سروې وکړي او افغانستان کې غیر له تیږو نه بل شی نسته. دې مرحله کې یوازې ایران موږ ته وویلې او هغه د خاف هرات د ریل پټلۍ له همدې نه شروع شوله. دا یوه برخه د هرات په ولایت ته رسېدلې، ښار ته لا نه ده رسېدلې. نو له دې برخې نه هغه شریک چې موږ پیدا کړ ایران و. دوم مرحله کې آسیایي بانک د ولسمشر کرزي په دوران کې موافقه وکړله چې له حیرتان نه تر مزار شریف پورې د ریل یو پټلۍ جوړه کړي، چې دا جوړه شوله. ولې شمال؟ ځکه آسیایي بانک په مرکزي آسیا کې به حد فعال ده او دوی 6 لوی کوریدورونه د ریل پټلۍ په ټوله مرکزي آسیا او لوی آسیا کې په دې باندې دوی پانګه اچي، او دې نظر نه موږ یو عمده شریک د ریل پټلۍ کې په حقیقت کې آسیایي بانک بدل شو، چې په دوم مرحله کې ما دوی سره جدي مذاکرات شروع کړل. اما له ټول نه مهمتر موږ خپل ټولو ګاونډیانو سره په دې باندې جدي مذاکرات شروع کړل. د لپاره چې اورېدونکو ته واضح شي چې ازبکستان سره خبرې وشوې، ترکمنستان سره وشوې، ایران سره، او ښایي زه نه یم خبر پاکستان سره که شوي، چې د دوی نه مو څه غوښتل؟ اوس خو ځینې عملي کارونه وینو، که تاسې یې تشریح کوي چې دوی هر یو په دغو پروژو کې څه ونډه درلوده؟ ایران سره ویلې چې یو اساس موجود او ما دا ویاړ درلوده چې د هرات خاف ریل پټلۍ پرانیزل. دا مغه د داود خان د طرحې په حساب و؟ دا د داود خان د طرحې په اساس و چې برابر سوی و. نو له هغه نظر نه هرات ښار به موږ لومړی ښار وای چې 2 د ریل پټلۍ خطونه، یو له ترکمنستان نه له توره غونډۍ نه تر هرات ښار پورې، او بل له بندر عباس نه مشهد نه تر دې پورې رسېدل. بله برخه د دې موږ درې اړخیزه مذاکراتو هندوستان او ایران سره. دې مقصد څه و؟ دې مقصد دا و چې له یو خوا نه د ریل پټلۍ د چابهار له بندر نه تر نیمروزه پورې زرنج ښار پورې ورسیږي، او پس له هغه نه موږ غوښتل چې له زرنج نه دا راسي فرات ته. که تاسې په یاد یې، خاصتا د کووید په دوران کې موږ وکړی سوی چې زښت ډېر غنم چې د هندوستان مرسته وه ورسوو او له قحطي نه مخنیوی وکړو. د دې په څنګ کې موږ هدف دا و هغه صادرات چې هندوستان ته کېدل، او دا
ایله د پیاده می چې موږ صادرات هندوستان سره مثبت وو، یعنی له افغانستان صادرات له واردات نه ډېرتر وو، اما موږ مجبور وو چې د هوایي کوریډور لارې نه وکړو چې قیمت یې ونه دا بل وو. په دې اساس باندې هم د سمندر یو کوریډور موږ ته خلاصېده چې بمبئی سره به پس لاغنه وو، او اوس په دې څو تیرو میاشتو کې دا کوریډور برته د هندوستان او د ایران لخوا ژوندی شو، اما له بد مرغه نه پس د دې نه به لاړ شي د ریل پټلۍ طریقه ترکمنستان ته د افغانستان برخه یې پاتې کیږي. ترکمنستان سره موږ اړیکې به حد مثبت دي. ترکمنستان د دې لپاره چې موږ سره نږدې سي په خپلو پیسو یې د ریل پټلۍ هم توره غونډۍ ته ورسوله او هم عاقینه ته. توره غونډۍ په بندر پورې تیر نه موجود و، د شوروي په دوران کې دلته تاسیسات مقدماتي تاسیسات برابر شوي وو، مګر له بد مرغه ټول جوړ شوي وو، لکه چې حیرتانو شیرخان بندر کې دومره برخه عاقینه وه، عاقینه نوې وه او دا موږ خلاص که. درېیمه طرح ما ترکمنستان سره دا وه چې موږ به یو بل بندر بادغیس کې خلاصوو، ځکه ما طرح دا وي چې د افغانستان هر ولایت چې یو سرحدي ولایت ده یا د یوران په کرښې پروت ده باید په یو تجارتي یا سوداګري کوریډور باندې بدل شي. او بله برخه دا وه چې دا د ټاپي د پروژې په اساس باندې موږ غوښتل چې د ترکمنستان لاین تر هرات پورې ورسیږي، او مخکې مې چې وویلې هرات کې به دا دوه سیستمه سره یو ځای کېدل. ازبکستان سره مو طرحې څه وي؟ لومړی خبره دا ده چې ازبکستان دوه وارې په وچې باندې تړلی ده، ځکه چې نه یوازې د خپله په وچې تړلی ده بلکې شاوخوا هېوادونه یې وچې باندې تړلي دي. موږ بحثونه په څه باندې وو؟ لومړی بحث په دې وو چې ازبکستان به څنګه ایران او هغه له لارې نه خلیج ته به څنګه یې وتړي او هندوستان سره. په دې باندې تحقیقات هم څه دوام درلوده او په اساسي توګه ورباندې وغږېدو دا وه چې حیرتان تر هراته پورې به څنګه د ریل پټلۍ برابرو. بیا د ازبکستان حکومت سوړ شو دې طرح ته، ځکه امریکا ډېر سخت بندیزونه برته ولګول په ایران باندې، نو امکان د تمویل د دې شاته و. دومه برخه دا وه چې ازبکستان موږ څنګه پاکستان سره وتړو، او د دې دپاره طرحه دا وه چې له حیرتان نه به څنګه ځو له یو خوا نه پېښور ته رسیږو او بله خوا نه به کوهاټ ته رسیږو. دې ټول مطالعات سوي دي او ما ټول تعکیس په دې وو چې موږ باید اوږده لاره ونیسو، نه دا چې لنډه لاره او ډېره قیمتي لاره، او هغه لاره ونیسو چې کیندنې په غرونو کې لږترین وي، او له هغه نظر نه لاره د مسیر له سرپل او بامیان له لارې نه چې رسیدو میدان وردک ته او پس له هغه نه لوګر ته، لوګر نه به هم خوست ته تلو، هم ننګرهار ته. په همدې طریقه باندې تاجکستان سره موږ خبرې په دې باندې وې چې حیرتان په څنګ کې موږ یو بل ځای لرو جیرتان، او هلته دوی غوښتنه وه چې موږ دلته یو بل بندر جوړ کړو، او د تاجکستان عمده خبره هم په دې کې وه چې دوی غواړي سمندر ته لاره پیدا کړي، او د دوی لومړیتوب دا و چې د اړخیزه بحث د تاجکستان، افغانستان او پاکستان برخه کې اوسي چې دلته موږ چمتو ما شرط درلود. ما شرط دا و چې موږ به پاکستان ته مرکزی آسیا ته ترانزیت لاره خلاصه کړو په شرط دې چې موږ ترانزیت هندوستان ته مستقیمه توګه وسي، او موږ د یو ریل یو پټلۍ یو خاص خط ته ضرورت لرو چې یا امرتسر ته یا فیروزپور ته، دوه ځایه دي چې په هندوستان کې، ځکه که دا ترتیب برابر سي نو دا ټول شی سره تړل کېږي. موږ جنجال له پاکستان سره په دې کې وو چې تر خپل کرښې پورې هندوستان سره موږ لاریو ته اجازه ورکوله، اما 8 کیلومتره پس له هغه نه چې اصلي د هندوستان ګمرکونه دي دا به مجبور کړو چې برته ټول مال، او دا د منلو وړ نه وه.
ټول مال تش شي د هغوی په لاریو کې او په هغه په لارې کې ورویږي او دا به حد قیمته او جنجالو او دوم هر وخت چې به موږ موسم د ډیرترینو صادراتو کې د بیا به بندیزونه اچو وسیم لګولې دي همدا ده نه غیر لدینه چې یو موازنه ته ورسیږو دا نسی کېدای چې یو خانه امتیازات لري تر مزار شریف پورې یا هر بل ځای کې هرات دیته دوی لارې لارسي موږ لارې اجازه ونه لري دوی لارې دواړه خانه وزن لري او موږ لارې ونه لري دې باندې د مساوات خبره و او د هغه کې دیته تیار نه وم چې د افغانستان بې عزتي وسی نو په دې باندې موږ مذاکرات هم جدي روان وو د ریل پټلۍ ټول خبره په دې کې و چې د لګښت به د درې ملکو لخوا لګېده نه دا چې موږ ټول جنجال په خپلو اوږو واخلو او بیا په میدان باندې پاتې شو اوس چې لګښت رالو یو پوښتنه مې دا ده چې د ریل پروژې معمولا ډېرې قیمتي پروژې وي د برتانیا اوس د زما د کور د خوانه یوه لیکه تېروي اول یې 80 میلیارده پاونډه تخمین کړي اوس د 100 میلیاردو نه ماوړي ځینې لارې داسې وي چې لګښت په افغانستان دومره نشي چې د اقتصاد ملا یې ماته کړي مثلا ځینې شیان د دې په ځای چې وارد شي دننه یو طرحه ورته جوړه شي چې خپله یې موږ تولید کړو واقعا په اروپا کې قیمت ډېر سخت ټیک شوی او نور ممالک هم ترانسپورت دلته څو برخې دي ټول هغه مواد چې د ریل پټلۍ د جوړولو لپاره په کار دي په افغانستان کې موجود دي ځکه چې هرات یو مرکزیت درلود په دې ټولو برخو کې نو اما لومړی طرحه دا وه چې د هرات د اوسپنې معادن ته موږ وده ورکړو او دلیل دا ده چې دا برق هم غواړي او هغه وخت کې مه هېروئ چې هرات ته ما 24 ساعته برق برابر کړی او اوس به تپي مطلق په هرات کې به فعال او له 1000 میګاواټ نه ډېرتر به برق یوازې دې نه راتلل او پس د هغه نه به دا هلمند و قندهار دې ته رسېده نو اوله برخه یې دا وه دوم به یې نور معادن د آجیګک و نور معادن دي چې بلخاب و دې کې هم پراته دي ډېرترین برخه د لګښت په یو شي باندې لګېږي چې سلیپر ورته وایي سلیپر هغه د اوسپنې پټلۍ دي چې همدې دپاره پټلۍ ورته وایي او که دا خپله افغانستان کې جوړ کړي قیمت حداقل 80 تر 80% کمیږي اما که اخلي دا څخه ډېر ګران ده نو دا هم مقبولي وه چې موږ له نور ممالکو نه سره د دې چې دا ټول امکانات لرو دومه برخه د دې ده چې مسیر څنګه ټاکي موږ جنجال د اکثر سړکونو دا وه چې دا یې باندني مشاورینو ته ورکړله او پوهېږئ ځکه چې دلیل یې دا راوړ چې افغانستان کې امنیت نشته د ګوګل مپ له لارې نه یې دا شیونه مطرح کړل او واقعا غله وو نو مسیر باندې چې زه وغږېدم د مثال په توګه د حیرتان هرات مسیر که د آمو په څنګ کې ونیسئ او په د دښتو له لارې نه ونیسئ دې په جای چې له غرو نه تېر سي 40% یوازې له دې نه مصرف کمېده او په همدې طریقه باندې که د سالنګ له لارې نه تېر سئ دا قیمت آسمان ته رسېږي ځکه اوسنی سالنګ تونل د دې ظرفیت نه لري چې د ریل پټلۍ حتی د برق مزی ورنه نشي تېرېدی باید موازي له سر نه یې تېر سي د سالنګ بدیل باندې که غږېږي یو بل کوتل ده په نامه د اولنګ او لومړني برخه د امان الله خان هم هغه طرف مګر هغه ګران دي که باندني کارګرو دا راوړئ دا آسمان ته رسېږي موږ اساس دا و چې هر ملک له 3 ملکونو نه یو برخه د پیسو به هغوی راولي او بله برخه دا وه چې موږ په دې باندې اخته وو په دې باندې نتیجې ته رسېدلي وو اتحادیه د اروپا باندې چې د دې لپاره دا شبکه بالاخره په اروپا باندې وصل کېده د اتحادیه د اروپا له مرستو نه او د آسیایي بانک له مرستو نه موږ دا کولی شو چې دا پیسې په لاس راوړو او آخري خبره د لګښت دا ده چې باید واضح ډاډ ولرئ چې هر خط چې جوړوئ څومره به اقتصادي ګټه ولري څو کال کې به پیسې ووځي او دا نه ده چې یو د ریل پټلۍ د دې لپاره چې یوازې ریل پټلۍ ولري او هغه معنا دا ده چې باید باقي برخه د زیربنا معادن د برق مزي کارګر فني امکانات او مدیریت باید په ځای بیا یې مصرف کمیږي
و اشاره که شما به برنامه یا طرحهای داود خان داشتین که در مفاهمه با شاه ایران میخواستن خط آهن تیر کنن، دو شاخه را که شما ذکر کردین از این معلوم است که اونا اولویت میدادن به استخراج و صدور معادن، چون یک شاخش میرفت به بامیان و یک شاخه دیگهش میرفت به لوگر. شما در تمدید خطوط آهن، در تعیین مسیر که از اونجا مگذره، چی چیزی را اولویت میدادین؟ یک اشاره کوتاه داشتن که طولانی تر باشه ارزانتر میایه، ولی در کنار ای که ارزانتر میارهای دیگه هم بود که مسیر راه را تعیین مسیر را تمام معادن افغانستان باید ارتباط پیدا می‌کرد و نقاط عمده از این بود که تمام شهرهای عمده ما وصل شد. اگر افغانستان به 7 زون یا 8 زون جغرافیایی طبقه بندی کنین، در هر زون باید حداقل یک مرکز خط آهن وجود داشته باشه، چون صادرات ما وزمین است. طور مثال مرمر ما را ببینید، ما اقا مرمر داریم، فضل خداوند که 200 سال میتونیم حداقل صادرات کنیم، اما بدون خط آهن او مرمر آلا تکه میشه و تکای خورده که لاری انتقال داده میتونه و این تاثیرات دیگه داره. بنان خط آهن تنها از خاطر از این نبود که از نگاه مسیر، از نگاه مصرف باید خط آهن از نقاط عمده که معادن از این بگذره و نقشه خط آهن ما با نقشه معادن ما ارتباط یک به یک داشت و همچنین پیداوار زراعتی ماست. و نقطه دیگه است که انکشاف متوازن است. انکشاف متوازن باید موجود باشه از این جهت چون سر نقاط جنوب شرق افغانستان حداقل سرمایه گذاری از نگاه مواصلات صورت گرفته بود. یک دلیل مایی بود که خوستم باید به شبکه وصل شد و از اون طرف بانک آسیایی حاضر است که سر خط آهن بالای کواد سرمایه گذاری تا ارتباطات همه جانبه باشه و مسیرهای مختلف از نگاه جلال‌آباد هم مطرح است. تنها رای دره خیبر مطرح نیست، مومندره رای دیگه است و کنر رای دیگه است که از نگاه تاریخی راههای مختلف وجود داشته. ابعاد از این باید به صورت اساسی ببینیم که انکشاف به صورت متوازن باید صورت بگیره. او د حفظ مراقبت لپاره او د مدیریت لپاره څه په پام کې نیول شوي و؟ ځینې هیوادونو د همدغې کمزورۍ له امله خپلې پټلۍ له لاسه ورکړې. زخته ډیره مهمه خبره ده. 1950 کې او خاصتا 1980 کې ریل پټلۍ نه امریکا شاو ګرځوله او پس هغه نه ټوله نړۍ، ځکه چې دوی غوښتل چې لوی سړکونه جوړ کړي، د شاراګانې چې راغلې منځ کې. مخکې له هغه نه امریکا ټول په ریل تړلې وه. دوم عصر د اوسپنې پټلۍ په اروپا کې راغله چې تونل انګلستان او فرانسې سره وتړل او بیا دا تیز ترین راغل. اما اساسی حرکت بیا له آسیا نه راغی. وقتی چې چین وده وکړله په 1990 کې واقعا دا شی ټول بدل سو او بله دا وه چې مرکزي اسیا څخه خپل استقلال ترلاسه کړ. پس له دې نه چې شوروي اتحاد له منځه لاړ، دوی ډېره پانګه واچوله. د مثال په توګه که آذربایجان ته وګورئ، یا پانګه یې واچوله شمالي کوریدور ته چې افغانستان ته وتړل سي، موږ ته دا ټول لاره برابره سوې وه. اما معیار یوازې دا نه و چې صادرات وکړو، اما بل معیار دا و چې موږ په یو ترانزیتي هیواد بدل سو چې ډېرترین برخه به یې عوایدو له دې نه چې جنوبي آسیا، مرکزي آسیا او غربي آسیا چې ایران و دادي، دا ټول به سره وصل سول او بالاخره به شرقي آسیا سره. د حفظ مراقبت له نظر نه لومړی خبره دا ده چې باید مدیریت دپاره یوه خاصه دولتي کمپنۍ په اشتراک د خصوصي سکتور د وړو شرکتونو موجودې چې دا حفظ مراقبت په دوامداره توګه وکړي. دې دپاره موږ ځوانان ازبکستان ته ولیږل او ترکمنستان ته هم ولیږل، ځکه دا موږ په شرایطو باندې بلد دي او موږ ځوانان په دې باندې حداقل یو یا دوه د افغانستان په پوهنتونو کې دې دپاره خاصې څانګې جوړې سي چې تخصص یوازې په دې برخه کې، ځکه
د افغانستان راتلونکی په دې باندې تړلی ده او هغه شی چې موږ سړکو باندې وسو برته تکرار نسی په ریل پټلۍ باندې سړکونه جوړ شوي وو 8 ټنو ته دوی راغلل پکې 500 ټنه چلول د خپل د ګټې لپاره ټول د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کېښود ریل پټلۍ کې دا ستونزه په هغه رقم نه راځي مدیریت نسبتا آسانتر ده اما ضرورت د کافی انساني برخه لري چې هم تخنیکی نظر نه او مدیریتي نظر نه په دې باندې پوسی او خاصتا دلته حقوقي برخه هم پکار ده ځکه دا ټول قراردادونه غواړي او قراردادونه به حد مهمه دي د مثال په توګه یو ډیره برخه یې مکنه اوس قزاقستان نه راتلل دې مصرف په دې پورې تړلی ده چې څه نوع قیمت اول قزاقستان کې له دې غنمونه اخیستل کېږي او بیا له ازبکستان نه او بیا په داخل کې نو دغه ابعاد به حد مهم دي چې په څنګ د داخل مدیریتي برخه کې حقوقي برخه او حقوقي برخه په همدا رقم ده چې هیوادو سره څه کېږي هر برخه به د چاتسي د ګارانټي به څنګه او وخت چې بین المللي بنسټونو سره غږیږي دا بیا یو اړخیز نه ده چې هغه هر څه درته وایي تاسو ومنئ باید شرایط باندې په واضح توګه پوسه کې چې د مسیر لار نه د مراقبت لار نه قیمتول نظر نه هغه شی چې تاسو ته وره وکړي حداقل از یک موردی که شما به او اشاره داشتین در مورد هند و ایران میتونیم این استنباط داشته باشیم که او نظری که در مورد افغانستان به عنوان حلقه اتصال در مواصلات منطقه‌ای وجود داشت رو به تغییر است چون گفتن که مسیری را که باید از افغانستان میگذشت حالا هند و ایران تفاهم کرده که از طریق ایران به سوی ترکمنستان بگذره فکر میکنین کشورهای دیگه هم در مورد افغانستان دچار چنین یک دوگانگی و دودیلی شده باشند؟ زمان بدبختانه کوتاست جناب جنبش. طور مثال ترکمنستان حاضر به این بود که ترجیح بده که خط شبکه انتقال گازش که خط دوم یا سومشان است از راه افغانستان باره اما حال در مذاکره هستند که از راه ازبکستان تاجیکستان بره در عین حال ازبکستان در مذاکره است که ارتباط با چین از راه تاجیکستان و قرغیزستان صورت بگیره زمان معطل بودن نمیتونه منطقه بسیار سخت در تحول است خطر ازی که باز افغانستان به انزوا بره بدبختانه جدی است یا پول نهایت گزافته ای میره که یک قسمت زیاد معادن افغانستان به گرو گذاشته شده میتونه و یا هیچ صورت گرفته نمیتونه احتمالش از زمان به نفع ما نیست او اوس چې دغه سیمه ییزې وسلېدنې خبره ده یو مشکل تاسو هم په خپل وخت کې ورته متوجه شوي یاست چې دا دی چې د ټولو هیوادو د اوسپنې پټلۍ یو ټاکلی معیار نه لري د ځینو پلنې دي یعنې عرض یې ډېر دی د ځینو کمې دي دغه مشکل هم څنګه حلاوه چې او په وسلېدنه کې دا څومره یو مشکل دی رښتیا مشکل جدي ده ځکه هر وارې چې د ریل دوه پټلیو باندې رسېږي یو نوی سیستم پکار ده چې واګونونه باید انتقال سي او دا کم له کمه په حدود د 400 جلبه ځمکه ضرورت ده او دا لوی جاري ثقیلونه او دا نور غواړي ګیجونه فرق لري روسي ګیج یو ده او روسي ګیج ټول مرکزی آسیا کې ده چین ګیج بل ده د ایران ګیج بل ده او د پاکستان هندوستان ګیج بل ده نو دغه د پاره موږ په داسې حالت کې برابر سوي یو چې دا ګیجو منځ کې او د همدې دپاره چې قیمت اسانه سي او موږ وکړی سو زرتر مرکزي اسیا له پاکستان او هندوستان سره ونښلوو لومړی خبره همدا وه چې موږ به روسي ګیج باندې کار وکړو او بیا ایران نو دې برخې سره ځکه چې د ایران پټلۍ چې هرات خواته یوه لویه برخه یې بشپړه سوې او نور باید بشپړ سي د ایران په ګیج کې ده د چین ګیج سټنډرډ ده ځکه چې موږ په منځ د دې ټولو کې پراته یو مجبور یو چې فیصلې وکړو چې کوم برخه کې اسانه یې څه ده او بیا مراکز د انتقال چیرې جوړوو چې له هغه نظر نه وکړی چې اسانتیا برابره کړو
چې اورېدونکي پوه شي انتقال نه منظور دا دی چې اورګاډی چې یو ځای ته ورسېد د دې دپاره چې د هغوی پټلۍ ته ور برابر شي دا واګونونه سره جلا کېږي بل لوکوموتیف یا بل ماشین پورې نښلول کېږي چې وړاندې یوسي. نه یوازې بل لوکوموتیف باندې په خپله په ځمکې کې به ګیج بلي او د هغه نقشې دا دي چې یا یو ګیج ته راځي یا موازي دوه ګیجه جوړوي اما هر برخه یې د دې په قیمت او په سرعت چټکتیا باندې او بیا په اقتصاد پورې تړل ده چې څومره پیسې لري. و چی باید میشد یا چی باید شود در آینده که سرنوشت ریل های ما اگر ساخته میشه و امکان از این پیدا میکنن که به کشورهای دیگه اموال ما را انتقال بده و سرنوشت لاری های ما دوچار نشه، چون لاری های ما را به خاطر از اینکه میگفتن که مسئول نیست و یا مشکلات دیگه داره از نظر اقتصادی و غیره به نفع او کشورها نیست، محیط خراب میکنه، نمیماندن که از کشورهای اونا عبور کنه. نقطه اولی است که برادری میکنیم حساب در مابین این مسائل در اول مطرح میشه و در این بخش افغانستان در موقعیت خوب قرار داشت از خاطر که بدون از این که ما موافقه کنیم هیچ یک از این پروژه عملی شده نمیتونست. ما در موقف ضعیف نبودیم و قسمی که قبلا خدمتتان عرض کردم ابعاد حقوقی و مدیریتی از این و ابعاد همکاری منطقوی تلاشی در کجا صورت میگیره؟ خطاهن به مراتب آسانتر است تا لاری. دوم تأثیرات محیط زیست خطاهن به مراتب کمتر است از لاریا. واگونا را مثل لاریا واربار کرده نمیتونه. واگونا استاندارد میباشه. از این جهت از نگاه مدیریتی فرق داره. لاریا شخصی بود 3 تا 4 لاری که از پاکستان میامد در یک لاری در افغانستان بار میکرد. اکثر سرک‌های افغانستان برای 8 تن ساخته شده بود و یک به 50 تن و 100 تن رساندن. معلوم داره یک خرابی مطلق بود. اون سرک کابل قندار ببینید دوباره به خرابه بدل شده. ضرورت واضح عزیز که خطاهن مدیریتش خصوصی نباشه و منافع عامه باید در این نظر گرفته بشه، چون پول عامه است. یک شرکت خاص ملی برای اداره خطاهن و برای اعمار و تهیه ضرورت است که به صورت دوامدار اسم مالکیت و اسم مسئولیت واضح باشه، هم صلاحیت هم مسئولیت. فکر کوم یو بل خبرونه کې په دې باندې وغږیدو چې زموږ موقعیت په تاریخي لحاظ باندې زموږ د خلکو د ویشنې سبب شوی، په دې معنی چې راشه درشه ډیره کمه وه ځکه ګرانه وه، یو بل ته رسېدل ګران و. کوچنیوالي نه زما په یاد دي چې کله به موږ د جلال آباد نه چې وسیله 50 دقیقې لاره ده هغه وخت کې به ساعتونه نیول، کله چې به خپل کلي ته لاړو خلکو به شیرینۍ راوړی او حیران به وو چې یو څوک جلال آباد نه راغلی دی. نه یوازې د بېلابېلو ژبو ټولنې سره لرې پرتې وې، راشه درشه کمه وه چې ډېر سره ورته کسان هم د همدغه خنډونو له امله یو بل ته نشو رسېدی. فکر کوم په همدې موضوع باندې محمود طرزي د 20مې پېړۍ په پیل کې په سراج الاخبار کې هغه وخت چې نوي موټري سړکونه تېرېدل یوه مقاله لري او وایي چې مالونه یې یو د بل سیمو ته لاړ شئ، علاوه له دې نه چې ګټه به وکئ، یو بل به سره وپېژنئ او دا به ملي وحدت ټینګ کړي. ما پوښتنه دا ده چې د اورګاډي تېرېدل بېلابېلو سیمو ته یا د دې سیمو را نږدې کول د اورګاډي په وسیله په همدغه برخه کې د خلکو د نږدې کولو او د ملي وحدت د ډیرولو او ټینګولو په برخه کې مرسته کولی شي؟ معلوم دار سکال ته ګوري د بارانونو برکت نه ډیرو برخو د افغانستان کې د میوې فراواني ده، حاصلونه ډیر ښه دي، اما چیرې خرڅوي؟ بازار نشته. هر تولید د افغانستان ته زمینه د دې برابریږي چې بین المللي صادراتو باندې بدل شي، هم منطقوي باندې او هم بین المللي باندې. ځکه دلته په اطمینان باندې په ډاډ باندې شرکتونه صادرات کولی شي. د ډیجیټلي سوداګري امکانات برابریږي. موږ هوایي کوریدور جوړ کړ او دا مو ښودل چې محصلین وتلی شو، اما دا ګرانه ده. موږ غنم کرو په حال کې چې بهترین ارزانترین غنم په قزاقستان کې کرل کېدای شي ځکه چې للمي دي، هغه د باران په اوبو باندې دي. قزاقستان لکه تاسو په سترګو لیدلی ډېر پراخ ځای ده. موږ کولی شو چې د ریل پټلۍ کې موجود دي او ټول افغانستان ته ورسیږي. د 20 کالو یا 30 کالو تړون وکړو
او په بدل کې یو ډیره برخه د افغانستان سبزیجات او میوه‌جات قزاقستان ته او روسیې ته ورسیږي. د روسیې بازار به حد لوی بازار دی او یوازې د افغانستان مڼه، ځکه مڼې له پولند نه منع کړي دي. تاسو ځوان کړئ هلته، روسان هم پیسې لري او هم ذوق لري، دلته امکانات برابر کیږي او غیر لګنه یو وارز د قزاقستان او آذربایجان دې سره وصل سوی، جورجیا سره، بیا ټول اروپا سره وصل کیږي. اوسایي د ملي وحدت لپاره یو ډیر مثبت شی ده که ټول افغانان احساس د دې وکړي چې اوسایي خواته ځي او جیبونه یې ډکېږي، تحصیل پسې ګرځي، خپل کورنیو پسې ګرځي، د خپل ځمکې پسې ګرځي، خپل کور پسې ګرځي، دا ټول امکانات برابرېږي. نو موږ باید دغه پراخ فکر ولرو او په دې اساس باندې راشه درشه. اما ملي وحدت یوازې په اقتصاد باندې نه جوړېږي، دا د یو بل په منلو پورې تړلی دي چې یو بل باندې باید نتیجې ته ورسیږو چې ټول د یو کور غړي یو او په وحدت کې په اتفاق کې هر شی کېږي او په نفاق کې خرابېږي. و از کنار یک مسئله مهم که در این روزها در این سالها بسیار روش بحث میشه نمیتونیم بگذاریم، او مسئله محیط زیست است. تمدید خط آهن و یا اعمارش یک پروژه بسیار کلان است و پروژه های کلان معمولا به محیط آسیب های کلان میرساند. در این مورد چی تضمین های وجود داشت که محیط افغانستان بیشتر از این خراب نشه؟ با مقایسه شاراها تاثیرات محیط زیستی خط آهن به مراتب کمتر است، چون یک بار است که در حال ساختمان ایجاد میشه، در حالی که تاثیر لاریا در شاراها به صورت دوامدار است، هم از نگاه مصرف تیل، هم از نگاه فشار سر زمین و هم ابعاد دیگه ازی که تلفات شاراها و ایناست. خط آهن به صورت نسبی را ندارد. دوم، یکی از مسائل عمده اجتماعی استملاک زمین است. استملاک زمین همیشه در تمام از این کشورها جنجالی است. طرح اساسی ما این بود که تا حد امکان ما از صحراها عبور کنیم، از نقاط عبور کنیم که کمترین استملاک زمین شخصی را داشته باشه، چون میتونیم با تعیین جهت و مسیر. اما قسمت دیگه از این میسته که انکشاف را که بعد از ایجاد خط آهن در مسیر از ایجاد کرده میتونیم نقشه کار داره تا تأثیرات منفی از این صورت نگیره و هجوم و اشغال و اینا صورت نگیره. نقطه بعدی از این معلوم داره نوع استفاده است. خط آهن با کدام انرژی حرکت میکنه و از این جهت خوشبختی ما در است که ما یک ظرفیت عظیم در ای داریم که هم از آفتاب، هم از باد، هم از آب و هم چیزی را که جیوترمال میگن یا انرژی زیر زمین که چشمای گرم ما یک علامهش است، این صدها هزار مگاوات برق بدل میشه و اینی زمینه از این میشه که محیط زیست به صورت سالم از این نظر مدیریت شود ایواز از این که در خطر قرار بگیره. ډیره مننه استاد د دې مهم بحث او په زړه پورې بحث پای ته راورسېدو. په دې اخره کې به پوښتنه کوم هغه وخت کې چې تاسو دا طرحې جوړولې څومره موده کې فکر کوئ چې افغانستان به په اورګاډي سره ونښلي؟ آیا اوس فکر کوئ دغه اوسنیو حالات ته په پام سره چې د معاصر افغانستان د جوړېدو تر 300 کالیزې پورې چې څه باندې 20 کاله ورته پاتې دي، افغانستان به د یوې ښې کاري او فعال شبکې د اورګاډي خاوند شي که نه؟ لومړی خبره جنبي صاحب دا ده چې د یو انسان په حیث باندې، د یو مسلمان په حیث باندې او د افغان په حیث باندې باید ناهیلې نه سي. دا نیمګړي فصلونه دي، موږ باید د دې نیمګړو فصلونه اساسي درسونه واخلو او خپل د ټولنې د اوسایي دپاره، د ثبات دپاره او د ملي وحدت دپاره په داسې طرحو باندې ورسیږو او داسې اجماع باندې ورسیږو چې وطن آباد سي. دا موږ مسئولیت ده او اول خبره دا ده چې باید متل ده چې وایي که ځان نه جهان نه. ما همیشه حساب په دې باندې و چې که افغانستان نه ځان دې نه، بېل دې نه عزت نه لري، بېل دې نه حیثیت نه لري
بێ لێدنە څوک درته په قدر نه ګوري. نو ضرور ده چې ناهیلې نه سو، شرایط سخته دي، اما راتلونکي باندې ترکیز پکار ده او 2040 دا ترکیز لري. دوم اعمال نظر نه 10 تر 15 کاله پورې باید دا شبکې تکمیلېدې او په هغه طریقې باندې چې ما ورباندې کار کوو چې ملي شرکتونه راسي امکانات دا و چې تاداب چې ږدئ او لومړي منزل ته یې رسوئ ډېر ګران ده. بهر پس له هغه نه بیا دومو درېیمو پوړو دا تر شلمو پنځوسم پورې به اسانېږي او موږ د اور منځ کې د انفجار و انتحار په حالتو کې په جوړولو باندې مصروف وو. که افغانستان کې امنیتي او ثباتي دا بیا په چټکتیا کېدی سي او هغه بیا دې پورې تړلی ده چې باید ګاونډیو سره او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړو او هیله ده چې دا پودکاسټونه موږ ځوانانو ته او موږ سپین ږیرو ته او نورو ته امکان د دې برابره کړي چې خپلې تګلارې ته ورسېږي او دا لاره برابره کړي چې څنګه 2040 کې موږ هوسا اوسو او د موږ هوسایي یو برخه دا د ریل پټلۍ دي. ډیره مننه استاد. په همدې هیلهمندۍ به دا خپرونه بشپړه کړم چې د بنسټیزو تاسیساتو د څېړنې لړ کې د افغانستان اورګاډي باندې وغږېدو. بله خپرونه کې به د همدغې زیربنایي برخو یوه بله راوڅېړو. تر هغو ولسمشر محمد اشرف غني تاسې او اوریدونکي په خدای سپارم. تر بیا. زه ښه ډېره مننه. خدای مو تاسې په خیر ساتي. تل دې وي افغانستان. یا شسن افغانستان. زنده باد افغانستان.